ورډ پروګرام ته چراله په دې دی باندې به رائټ به کلیک کوي رائټ خي کلیک به وکړي بیا براشي چې تمام فایل لوکیشن ته براشي فایل لوکیشن ته چراله لای تاسو به د دې باندې بیا رائټ کلیک په دې آیکن باندې او د دې نه به شي واخلي کاپی به ونواله کاپی چې کاپی مو نواخستله یا ډایرکټ دلته راشي دی سی ډرایو ته یا د دې نه کلوز کړي زرا اعظم دلته د سپی سی ته او دلته زرا اعظم دی سی ډرایو ته راځم سی ډرایو ته راځي په دې کې به تاسو وینډوز فولډر پیدا کړئ وینډوز فولډر ته راشئ او په دې وینډوز فولډر کې به یو فولډر بل پیدا کړئ په نامه د ام اس چې شه دې په نامه د سیستم 22 په نوم باندې به تاسو یو فولډر پیدا کړئ سیستم 22 سیستم دا یو دی په دې کې به تاسو کلیک کړئ او دا به دې ځنه چې کوي اوپن به کوي دې ځنه وګوره تاسو به په دې ځای کې رائټ کلیک کړئ او یا به دا به کاپی کړئ یا به د کنټرول وی سره به پیسټ کړئ او وګوره رائټ کلیک کوم دا مې دې ځنه پیسټ کو دا به تاسو کنټینیو کړئ نو اوس موږ سره دا ورډ پروګرام په دې ځای کې پیسټ کیږي ښا دلته به موږ سره دا ورډ پروګرام پیش شیدا دی تاسو به په دې رائټ کلیک کړئ دلته براشي رینیم ته براشي یعنی مطلب دا دی چې دې د بنوم ورکړئ ګوره رائټ کلیک رینیم د لاندې خوانه دوم کمانډ کنه F2 بٹن وهي F2 چې F2 بٹن وهي تاسو ته دلته د رینیم شي درکې دته دې ځکه تاسو ته هغه د رینیم حالت درکې نو زه دلته لیکم چې دا موږ سره د هارون په نوم باندې خلاص کا انټر وهم انټر پسې بیا انټر وام کنټینیو نو اوس چې دې اوس دا به تاسو د دې ځنه یس کوي یس او دا ما د دې ځنه کلوز کو دا موږ سره کلوز شو نو زه راځم دې ځکه اوس رن کمانډ تر راځم خو ولې دا نو به صرف موږ د رن کمانډ د لارې خلاصولې شو په دې ځکه ځلې کما هارون ګوره رن کمانډ تر راځم دلته ځلې کما موږ سره د هارون په نوم باندې او زه دا انټر وهمه نو موږ سره چې د بهترین لار او هر ځای کې به تاسو نه پښتنه کیږي کچې ته د خیر انټر وای تم لاړې تاسو نام دا پښتنه کیږي چې ما ته ورډ یا ایکسل یا پاور پوینټ هر یو پروګرام ما ته خپل نوم باندې را خلاص کا نو د هغه لپاره به تاسو دغه پروسس وکوي چې دا ما وکړو ځان ته د ویډیو نه ولي کوي د خیر سره ګوره زه راځم دا خو ما په انګلیسي باندې را خلاص کو زه غواړم چې دا په پښتو نوم باندې را خلاص کمه هم کولای شي راځم دلته په دې ځکه په دې سی ډرایو باندې کلیک کوم کاپی به ما سره تیار ای کاپی به تیار شته دی ښا کاپی موږ سره تیار شته دی نو تاسو به د سیستم 2 اشتراشي سیستم 2 دی او دی دا به تاسو دلته پیسټ کیدانو چې دا نوم پیسټ کړه دا ورډ پروګرام نم چې کاپی اخیسته دا وګوره دلته به تاسو ته چې نوم ورکړي دلته د نوم ورکوم مثلا پښتو ته به کمپیوټر حالت واړوي شفیق مې او تا ورکو شفیق الله نه مني د سره ښا سپیس نه مني دا مې دې ځنه انټر کو بیا مې انټر کړ نو دا مې دې ځنه یس واخیستو یس و چې زرا شم رن کمانډ ته پرن کمانډ کې چې زه وسو تا ورکم شفیق تاسو ګورئ دیتا زدل تر اعظم او دې ځکه چې دې دارن کمانډ چې دې ځکه زه شفیق لیکم شفیق او دا مې انټر کوم سره په خپل نوم باندې په پښتو کې موږ سره د ورډ پروګرام اوپن شو نو کوشش وکړئ چې دا کومه طریقې مې ته وکړلې دا ټول زده کړئ او ګوره یو طریقه بل هم لري خو ول طریقې ریخي ډېر شولې باید تاسو هم دومره مزده کړئ یو طریقه بل هم د چې تاسو دلته راشئ کله په اما قضیه کې چې ما تاسو ته ویل دلته کلیک وکړئ او ورډ پروګرام ته راشئ ورډ ته پښتو کې نه WORD تراشي ګوره دلته راشي په دې اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک کړئ دا وګوره په دې ځای کې دلته چې کله کلیک کو دلته بیا راشي رائټ کلیک کې دې پراپرټیز تراشه او په دې پراپرټیز کې چې دې تاسو دلته راشي په دې پراپرټیز کې دې جنرال تراشي دا وګوره لوکیشن لیکل دا وګوره دا لوکیشن چې دې ټول کاپی کړي دې ځای نه دلته راشي دا کاپی کوي او دا د دې ځنه زه وکې کومه دا مې دې ځنه کلوز کو رائټ به کلیک کوي تاسو براشي دلته نیو ته او په دې نیو کې براشي شارټ کټ تا او دا بدلته پیسټ کوي او دا مې